بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر لیکچر کې مونږ زده کړل چې سی شارپ څه شی ده، مونږ یې باید ولې زده کړو او مونږ ته یې څه ګټې رسیږي. د هغې څخه وروسته یو سوال بیا بیا ذهن کې تکراریږي، هغه دا ده چې مونږ د سی شارپ زده کړه په کوم ځای کې وکړو، مونږ د سی شارپ کوډ په کوم ځای کې ولیکو، مونږ د سی شارپ کوډ په کوم ځای کې ډیبګ ټیسټ کو یا یې امپلیمنټ کو، او د سی شارپ د لیکلو دپاره تر ټولو غوره ایډیټر کوم یو ده. مایکروسافټ موږ ته چې تر ټولو غوره ایډیټر راپېژندلی ده هغه مایکروسافټ ویژوال سټوډیو ده. مایکروسافټ ویژوال سټوډیو چې کوم د هغې مختلف ایډیشن او ورژنز دي. دا چې کوم ایډیشن زه استفاده کوم هغه 2019 ده. دوستانو ما ویژوال سټوډیو مخکې له مخکې ځان ته انسټال کړې ده، د دې په خاطر چې دغه ویډیو اوږده نه شي، او دغه کورس ده یوازې د سی شارپ په هکله ده، نه چې د ویژوال سټوډیو په هکله. خو دغه کورس یو ګټه دا هم ده چې په دې کې به د سی شارپ سره سره ستاسو د ویژوال سټوډیو کارول، په هغې کې د سی شارپ کوډ لیکل هم زده کړئ، او هغه اړینې برخو باندې به ستاسو پوه شئ چې تاسو د یو کوډ یا د یو اپلیکیشن لیکلو دپاره ضروري ده. دوستانو زه ځم د ویژوال سټوډیو 2019 په آیکن باندې کلیک کوم، کوم چې ما مخکې له مخکې انسټال کړې ده، او انتظار باسم تر څو دا میمري ته لوډ شي. دوستانو کله چې دغه میمري ته لوډ شي ستاسو دلته ګورئ چې دلته ویژوال سټوډیو 2019 ده، او د ښي خوا ته یې ګورئ دلته 4 آپشن دي. زه د اخرنی آپشن یعنی کریټ نیو پروجیکټ باندې کلیک کوم. زه غواړم چې له صفر څخه یو پروجیکټ تاسو ته جوړ کړم او ستاسو ته وښیم او ستاسو هغه څنګه زده کړئ. کریټ نیو پروجیکټ باندې کلیک کوم. د هغې څخه وروسته دوستانو زما ته یو بله وینډو یعنی کریټ نیو پروجیکټ وینډوز چې دغه راښکاره شوه. دلته ستاسو کولی چې لومړی د آل لینګویج څخه سی شارپ لینګویج غوره کړئ، او د پلیټفارم څخه وینډوز پلیټفارم غوره کړئ، او د اپلیکیشنز یا د پروجیکټ څخه کنسول غوره کړئ. دوستانو کنسول اپلیکیشنز چې کوم ده دا سی ایم ډي یا ډاس ته ورته ده، یعنی کمانډ بیس اپلیکیشنز ده، په دې کې ګرافیک نشته ده. دا ډېر لایټ ویټ ده، یعنی میمري کې کم ځای نیسي او زر لوډ کیږي، او د هغې سره د سی شارپ د زده کړې دپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشنز ده. دوستانو د هغې څخه یعنی زما سی شارپ وینډوز کنسول غوره کړه. زه اوس ورته وایم چې نیکسټ کې به زه د خپل پروجیکټ د نوم ورکوم. دلته زه نوم ورته ورکوم مای فرست دوستانو ګورئ زما د پروجیکټ نوم چې د مای فرست ډیمو ده. دا چې په کوم ځای کې سیو کیږي، په ننه په سی فولډر کې سی ډرایو کې یوزر صدیق الله او هغې څخه سورس ریپوز په نوم فولډر کې دا ثبت کیږي. دوستانو د هغې څخه وروسته دریم آپشن چې کوم ده دا سولوشن نیم ده. سولوشن نیم هم ډیفالټ یې اخیستی ده، یعنی مای فرست ډیمو ده چې کوم زما د پروجیکټ نوم ده. ستاسو دلته نوم هم ورته تغییر اولی شي پروجیکټ ته. دوستانو پروجیکټ چې دا یو کنټینر ده، دا پروجیکټ د سولوشن چې کوم ده دا یو کنټینر ده د پروجیکټ دپاره، یعنی تاسو کولی شئ چې په یو سولوشن کې د یو څخه زیات پروجیکټ ځای کړئ او هلته یې وکاروئ، او هغې کې د یو سولوشن لاندې یو څخه زیات پروجیکټ ولرئ. دوستانو تاسو کولی شئ کوم که چیرې دغه فولډر ستاسو ته خوښ نه درکوي، ستاسو د خپلې خوښې فولډر جوړ کړئ، هغه هم له دې ځای څخه ستاسو ورته تعیین کړئ، یعنې ورته خوښ کړئ، او دغه ځای باندې کلیک وکړئ، هغه فولډر پیدا کړئ او هلته یې سیف کړئ. دوستانو دلته چې زه کوم د ډاټ نټ فریم ورک کوم ورژن زه کاروم هغه 4.7.2 ده، دا کوم چې لیټسټ دی، او که ستاسو دغه خوښ نه وي ستاسو د خپلې خوښې ډاټ نټ فریم ورک ورژن هم انتخابولی شي، خو زه د لیټسټ ورته غوره کوم. هغې څخه وروسته زه ورته وایم چې کریټ زما ته پروجیکټ کریټ کړه. دوستانو دغه یو څه وخت اخلي، د ستاسو د کمپیوټر په ریسورسز باندې ډیپینډ کوي چې ستاسو کمپیوټر هارډ ډیسک ریم او پروسیسر څومره تیز کار کوي، هغې باندې ډیپینډ کوي. دوستانو کریټ بټن چې دا زه ویژوال سټوډیو دننه راوستم، او دغه د ویژوال سټوډیو انوایرمنټ ده، په کوم چې ښي خوا ته یې ګورئ ستاسو سولوشن ایکسپلورر ده چې دلته سولوشن ده، د هغې لاندې زما پروجیکټ ده، او دلته کولی شئ چې یو سولوشن کې لکه څنګه چې ما مخکې د یو څخه زیات پروجیکټ تاسو ولرئ، رایټ کلیک پې وکړئ او ایډ کې ورته ووایئ نیو پروجیکټ. دلته تاسو کولی شئ د یو سولوشن لاندې د یو څخه زیات پروجیکټ هم راتللی شي.
دوستانو که ستاسو دلته وګورئ زما سره مای فرست ډیمو چې کوم زما پروجیکټ دی دا په سی شارپ کې دلته هم له دې ځای څخه هم ستاسو معلومولی شئ. دلته تاسو دوستانو لیدلی شئ چې یوزینګ کیورډز په سر کې تر ټولو دغه ایډیټینګ کې چې کوم ځای کې چې موږ د سی شارپ کوډ لیکو هلته یوزینګ کیورډز ده. یوزینګ کیورډز مطلب دا چې زه غواړم چې ډاټ نیټ فریم ورک نیم سپیس یا خپله ډاټ نیټ فریم ورک وکاروم هغې دننه یو نیم سپیس ده سیسټم په نوم. سیسټم دا کلیکشن ده د کلاسز دپاره د اینمز دپاره د سټرک دپاره د ډیلیګیټس دپاره د مختلف ډیټا ټایپس دپاره. دوستانو په یو نیم سپیس کې تاسو کولی شئ چې مختلف کلاسونه یا مختلف ډیټا ټایپس هلته ځای پر ځای کړئ. په دې کې سیسټم په نیم سپیس کې چې څومره ډیټا ټایپس لکه څنګه چې ستاسو ته ما مخکې ذکر کړي وی چې ویلیو ټایپس چې دي هغې اکثریت په دې کې تشریح شوي دي، په دې کې ننه کې ځای پر ځای شوي دي او همدغې د وجې نه دغه ایډیټر چې ده دغه ډیټا ټایپس چې ده پیژني. دوستانو د هغې څخه وروسته راځو نیم سپیس. زموږ نیم سپیس چې ده مای فرست ډیمو ده، یعنې په دې نیم سپیس کې زه هر څومره کلاسونه چې زه وغواړم هغه دې کې لیکلی شم، په دې ننه کې لیکلی شم. او دلته چې لومړی کلاس ده هغه پروګرام ده هم ډیفالټ ده، دا د سی شارپ یعنې د ویژوال سټوډیو ډیفالټ انوایرمنټ ده. دوستانو سوال دلته پیدا کېږي چې کله زه اوس کوډ کوم ځای کې ولیکم، آیا په نیم سپیس په دننه کې ولیکم، په کلاس کې دننه ولیکم، یا دغه میتھډ چې کوم ده مین میتھډز په دې کې دننه ولیکم. دوستانو مونږ خپل کوډ چې کوم ده هغه مین میتھډ کې دننه لیکو او کله چې کمپایلر راځي هغه د مین میتھډ څخه پیل کوي او کله چې اکزیکیوشن هم کیږي هغه د مین میتھډ نه سټارټ کیږي، یعنی زموږ کوډ چې د اکزیکیوشن یا رن کیږي. دوستانو مونږ ټول خپل کوډ به چې کوم د ابتدا چې د هغه مین فنکشن څخه کوو. دوستانو انشاءالله مونږ به سټیټیک وایډ او د فنکشن نوم چې دا د سټرینګ چې دا د ارکس چې دا او دلته چې کوم دغه بریکټس چې کوم دي یعنی دې ټولو باندې به مونږ انشاءالله چې راتلونکي لیکچرونو کې پوه شو. ستاسو لږ منتظر اوسئ او ستاسو د دې په هکله فکر اوس مه کوئ، ستاسو یوازې زما سره ځئ او زه زما لیکچرونه تعقیبوئ او ستاسو د دې مین فنکشن دننه کې د کوډ څخه پیل وکړئ. دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیغتن سپارم. الله مو مل شه.